د خبرونو سرچکې د ایران د ریل پټلي ریاست لخوا د ټولګټو وزارت د ریل پټلي د مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده رسمي بلنه په دایکنډي ولایت کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه د باندې 14,000 الکترونیکي تذکرو ویش او پر لبنان د صهیونیست رژیم له حملې وروسته د 12 روغتیایي کارکوونکو وژل کېدل. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1403 کال د لړم 26مه نېټه ده. زه عزیز یم. د هم بشپړ خبرونه د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې د دغه وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د یوه پلاوي په مشرۍ د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې پر رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کړی. د ښاغلي حق شناس په وینا ټاکل شوی دغه پلاوی د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې او نورو اړوند ادارو سره د خاف هرات د اوسپنیزې کرښې له لارې د انتقالاتو پر زیاتوالی او دوه اړخیزې ریلي همکارۍ په تړاو خبرې وکړي. د احصایې معلوماتو ملي اداره وایي چې د دایکنډي کې د 1403 هجري لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو پر مهال 14,450 برېښنایي او 6,288 کاغذي پنجرپاڼې ویشل شوي دي. د دایکنډي احصایې او معلوماتو ادارې دغه راز یا د موده کې 2,623 د زیږون کارتونه او 340 د مړینې پارچې هم ویشلې دي. د بامیان په مرکز کې د ځایي مسؤلینو په منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ 8 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د هیواد په کچه لوی او وړې شخړې حل شوي دي. همداراز څه وخت وړاندې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو مرستیال مولوي علي جان احمد ویلي چې په تیر یوه کال کې د هیواد په کچه له 300 زیاتې شخړې حل کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر تمیم ابن حمد ال ثاني په یوه ګډه بیانیه کې د افغانستان پر ثبات ټینګار کړی دی. یا د اعلامیه چې د دواړو هیوادونو د استراتیژیکي کمیټې له سیمې ناستې په پای کې خپره شوې پکې له افغانستان سره تعامل یوه اړتیا بلل شوې ده. بل خبر د هند په شمال کې د یوه روغتون د نوي زیږیدلو ماشومانو څانګې د اورلګېدنې له امله 10 ماشومان مړه او 16 ټپیان شوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون جمعه د لړم 25مه نېټه د هند اتر پردیش ایالت ښار کې ترسره شوې ده. او وروستی خبر الجزیرې خبري شبکې د روغتیایي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د تیري ورځې له سهار را په دې خوا غزه کې د صهیونیستي رژیم د بریدونو له امله لږ تر لږه 30 تنه شهیدان او له 120 زیات نور هم ټپیان شوي دي. لبنان عامه روغتیا وزارت هم ویلي چې د اسرائیلي یرغلګرو له بریدونو له امله تیر 24 ساعتونو کې دې هیواد کې نه 50 تنه شهیدان او تر 180 نور ټپیان شوي دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.